السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مفتی سردار علي حقانی صاحب جنازه څه وخت په ادا کیږي او کوم ځای کې به ادا کیږي، یو دې باره کې زه تاسو ته خبره کوم او بل یو اهم ترین پیغام زه تاسو ته په دې ویډیو کې در کوم. زموږ عزتمندو نو کوشش وکړئ دا ویډیو ګورئ خپله او ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان خبردار شي او هغوی ښه په وخت باندې او اسانۍ سره ځان دې جنازې ته راورسوي. صحیح شوه. نو زموږ عزتمندو د جنازې وخت فلحال هغوی نن د ماسپښین 2 بجې مقرر کړی دی. پوره 2 بجې د جنازې وخت مقرر شوی دی. انشاءالله 2 بجې به جنازه ادا کیږي. صحیح شوه. اوس کوم ځای کې به جنازه ادا کیږي نو دا په توجه سره به وورئ که نه. زموږ عزتمندو جنازه چې دا به ادا کیږي په نوشیره کلا خویشګي روډ ماناخیل ګراوند، په دغه ګراوند کې به جنازه ادا کیږي. صحیح شوه. دا بیا وورئ خویشګي روډ ماناخیل ګراوند نوشیره کلا، په دغه کې به جنازه انشاءالله ادا کیږي. صحیح شوه. که دې نه علاوه نور معلومات تاسو کول غواړئ څه مشکل تاسو ته نو په سکرین دا دواړه نمبر تاسو ته ښکاري، په دې نمبر باندې بیا تاسو رابطه کولی شئ. انشاءالله دوی به تاسو ته مکمل احوال بیا درکوي. صحیح شوه. اوس پیغام څه دی زموږ عزتمندو؟ تاسو ته مې چې یو اهم پیغام هم در کوم ورسره. زموږ عزتمندو حدیث شریف په اول ووایو بیا دغه سره دا پیغام هم دی. نو حدیث شریف څه دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام په وړاندې یو ځل یو جنازه تېره شوه. نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو نه تپوس وکړو وایي دی باره کې ستا څه خیال دی؟ صحابه کرامو د دوی ډېر زیات تعریف وکړو. دا کم کس چې وفات شوی ډېر زیات تعریف یې وکړو. نو چې څنګه نبی علیه السلام د دوی دا تعریف واورېدو که نه د صحابه کرامو د خولې نه، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وجبت وجبت وجبت. دی وفرمایل. بیا دې نه لږ وخت پس بله جنازه تله. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو نه د دغه کس باره کې تپوس وکړو چې د دې کس باره کې ستاسو څه خیال دی؟ صحابه کرام چې و که نه د دغه کس بد بیان کړل چې دا ښه نه دی، دا بد سړی دی، خلک هم ترې نه تنګ وو، ژبه یې خرابه وه، اخلاق یې خراب وو او خلک هم ترې نه ډېر زیات تنګ وو. داسې بد صفتونه یې بیان کړل. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وجبت وجبت وجبت. دا 3 ځلې وفرمایل. صحابه کرام حیران شول، یا رسول الله یو انسان جنازه چې تله د هغه ښه صفتونه بیان شول، نو تاسو وفرمایل وجبت وجبت وجبت. بیا چې د دې بل انسان جنازه تله هغه باره کې وایي چې تاسو تپوس وکړو چې بد صفتونه یې مونږ بیان کړل، تا دغه الفاظ وفرمایل وجبت وجبت وجبت. وایي دې څه مطلب شو؟ مونږ په دې پوه نه شو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل واورئ ښه ده اوس. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا یو انسان چې کله تیر شو د ده ښه صفتونه تاسو چې څنګه بیان کړل که نه چې تاسو چې دی ښه انسان دی، وایي الله تعالی طرف نه م رالل چې دی ښه انسان دی. الله ما چې ویلې وجبت وجبت وجبت، وایي ته په ده باندې جنت واجب شو، په ده جنت واجب شو، په ده جنت واجب شو. او چې کله دا بل انسان تیرېدو او تاسو د ده باره کې بد صفتونه بیان کړل، تاسو وایي چې دی ښه انسان نه دی، دی ناکاره انسان دی، بد اخلاق وغیره دی، وایي ما چې ویلې وجبت وجبت وجبت، وایي دی دا مطلب و چې په د جهنم واجب شو، په د جهنم واجب شو، په د جهنم واجب شو. دی نه پس نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل انتم شهداء الله علی الارض. تاسو په ځمکه باندې د الله تعالی ګواهان یئ. یعنی مطلب دا دی په ځمکه تاسو د الله تعالی ګواهان یئ. که تاسو د چا د یو مرده ښه صفتونه بیان کړل او تاسو ویل چې دا ښه انسان و، الله تعالی طرف نه د ښه صفتونه بیان شي، الله تعالی د دې په نتیجه کې دی جنت ته داخل کړي. او که تاسو د یو انسان بد صفتونه بیان کړل، یو کس وفات شو تاسو بد صفتونه بیان کړل، نو الله تعالی طرف نه حکم راشي چې دا بد انسان دی، لہذا د لپاره جهنم واجب کړي. نو برای کرم اوس تاسو به زما په خبره باندې انشاءالله پوه شوي یئ. نو برای کرم یو ځل به ټول چې څونه کسان دا ویډیو ګوري په کمنټ کې یو ځل صرف دا وایي چې مفتی سردار علي حقانی صاحب ډېر ښه انسان و. یو ځل دا ولیکئ. ټیک شو. ځان سره وایي چې مفتی سردار علي حقانی صاحب ډېر ښه انسان و. بېشکه یې څه شک نشته دی. زموږ دپاره څونه کوششونه وکړل، څومره سفرونه وکړل د څه دپاره چې د الله تعالی دین دې عام شي، خلکو ته دې د الله تعالی دین ورسیږي. دې دپاره څومره زیات کوششونه وکړل. نو بېشکه ښه انسان و، دې کې غواړو څه شک نشته دی. همداسې مې ځان سره ووایئ چې مفتی سردار علي حقانی صاحب ښه انسان و. په کمنټ کې هم راته دا ووایئ. ټیک شوه. او خاص کر یو پیغام دا دی چې مفتی سردار علي حقانی صاحب دپاره اوس په دې ځای باندې 3 پیرې کلهو ووایي. ښه راځئ زه هم ویمه تاسو هم وایئ. ټیک شو. 3 پیرې کلهو ووایي. 3 پیرې کلهو یو ختم ثواب دی. راځئ چې نن د هغې د ایصال ثواب دپاره 3 پیرې کلهو ووایو. ښه زه هم ویم تاسو هم شروع کړئ. زه هم اوس شروع کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا الله دا درې پیری ما سورۃ الاخلاص ویلي، ستا حبیب فرمایلی دی چې د دریو پیری کل هو ویلو په بدل کې د یو ختم ثواب دی. یا الله تعالی د دې ختم ثواب مونږه مفتی سردار علي حقانی صاحب ته وربخلې دی. یا الله تعالی ته د دې ثواب هغې ته ورورسي. تاسو هم داسې خپله دعا وکئ، ټیک شوه، چې الله تعالی مونږه چې کومه کل هو وویلې درې پیرې د دې ثواب مفتی سردار علي حقانی صاحب ته ورورسوئ. صحیح شوه. اخر کې ورته یو مختصر شان دعا کوو، تاسو پرې راته کمنټ کې لازمي آمین ووایئ. ټیک شوه. درود شریف مختصرا وایو وصلی الله علی النبی الامی. یا الله تعالی مفتی سردار علي حقانی صاحب ته جنت الفردوس ورکی، په جنت الفردوس کې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ورکی. یا الله تعالی د مفتی سردار علي حقانی صاحب چې څونه پسماندگان دي هغې ته صبر جمیل ورکی، خاص کر چې څونه د هغه ماشومان بال بچي دي، واړه واړه بال بچي دي. یا الله تعالی ته د هغې په خپله محافظ شي، ته د هغې حفاظت وکړي. او یا الله تعالی که چېرې مفتی سردار علي حقانی صاحب د دې نه څه ګناهونه شوي، کمې کوتاهۍ ته نه شوي وي، یا الله تعالی دغه ګناهونه د دې په نیکیانو سره بدل کړي. یا الله تعالی دغه ګناهونو نه نیکۍ جوړه کړي. یا الله تعالی دا قبر چې دی، قبر ته چې ور روان دی ډېر مشکل ځای دی، د سوال جواب کې ډېر مشکل ځای دی. دغه سوال جواب ورته آسان کړي او قبر یې د جنت ته باغچونه باغیچه وګرځي. زما عزتمندو، دا مختصرا دعا مو واورېده، دا خبر مو واورېدو. کوشش وکړئ دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې مسلمانانو ته دا ورسیږي او هغوی د دې جنازې نه باخبره شي او ځان جنازې ته په اسانۍ سره ورسوي. ټیک شوه. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.